ښکلا ناول کې درمون اورېدونکو ستړي مسي په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست. درنو اورېدونکو نن درته د ښکلا ناول شپږم او دردونکې برخه وړاندې کوم. هیله لرم چې تر پایه راسره مل پاتې سئ. دلته په سلګونه کږدۍ د هغو کډوال وې چې د بهرنیو ځواکونو د بېرحمانه بمباروي په سبب له هلمند نه دلته راکډه سوي وو. ښکلا هم د مجبوریت سیلیو له هلمند نه د کابل دغه جونګړو ته راکډه کړې وه. په دغه خیمو کې هغه کسانو ژوند کاوه چې په هلمند کې خانان وو، خو اوس یې دلته د سوالګرو په څیر ژوند کاوه او هره ورځ د شپې په تیارو او د ورځې په ګرمیو کې در په در ګرځېدل. پوره یوه میاشت مې په همدې ډول تېره کړه او د هلمندي ښکلا په لټه ګرځېدم، خو له اوښکو، مایوسي او خفګان پرته هیڅ هم په لاس نه راتلل. ملا شمس الدین هم په دې مسله کې چندان لیوالتیا نه ښودله او ویل چې د دغه خیمو د هرې نجلۍ داستان ښکلا ته ورته دی، خو موږ څه کولی سوی؟ زه له پخوانه د بشر په هغو واکونو چې په راډیوګانو کې به مشرانو ورباندې بحثونه کول چندان باوري نه وم او نه مې د بهرنیو مرستو ته زړه ښه کاوه. ما ته یوازې دعاګانې راپاته وې. یوه میاشت وروسته مې د سیمیسټر امتحانونه پای ته ورسېدل. نور نو رخصتي پیل سوه. پلار ته مې وویل چې لومړی خو به ټول رخصتي په کلي کې تېروو، خو که ټول نه وي نو ما ته اجازه راکړه چې زه لاړ سم. خو پلار مې د معمول خلاف دومره راته غوسه سو چې د لومړي ځل لپاره یې په رنګ کې بدلون راغلی. ویل یې احمقه ځان در باندې تاوان دی. پخوا خو مې دښمن یوازې باز محمد بو چې زما تره وو، خو اوس موږ دښمنان د شمېره وتي دي. د حکومت مخالفین او طالبان کلي ته په لارو هر هغه سړی له موټره کوزوي چې ژیره یې نه وي او یا په حکومت کې دنده ولري. په تېرو څو کلونو کې یې څو کسان د سړک په غاړه ویشتلي دي. انګریزانو او امریکایانو د طالبانو غوسه راپارولې ده او هغه اوس په دې کسانو زړه سړوي. باز محمد هسې هم زما د نه راتلو لپاره زموږ په ضد اغزي کرلي دي. ته اوس ځوان یې، په دې خبرو باید پوه سې. که ارامي سوه بیا به له خیره ټول ولاړ سو، خو بیا دې هم که په کور کې زړه تنګېږي نو زه به په خپل دفتر کې یوه دنده درته پیدا کړم، هلته به مقرر سي او پام به دې په بله سي. هسې هم په کلي کې سړی بې سواده کېږي. د پلار خبرو مې پوره ناهیلې کړم. که څه هم دومره ویره نه وه، خو پلار مې له پخوا نه یو څه ډارن و او لانجې یې نه خوښېدې. بلخوا زما کاکا باز محمد هم د طالبانو د اعتماد وړ کس و او زموږ په ضد یې هر څه کولی سول. مور مې هم له تګه منع کړم، زارۍ یې راته وکړې چې د مور او پلار مشر زوی یې، تګ ته هېڅ ضرورت نشته. په دې 3 کلونو کې که څه هم له کلي لرې وو، خو زموږ دهقان علمګل کاکا به په 2-3 کلونو کې له کلي نه یو ځل ښار ته راته او پلار ته به مې یو څو نغدې پیسې ورکولې. ما به هم چې علمګل کاکا یوازې ولیدي نو د کلي په اړه به مې ورڅخه ګڼې پوښتنې کولې. کله به مې ترې وپوښتل چې کاکا خو به له چا سره خپل مینه وي کړې، نو وبه یې خندل او زیاته به یې کړه. باز کاکا دې وایي چې زما د لور سیاله تر اوسه په جهان کې نه دی پیدا سوی. زه په دې خوشحالېدم چې ښکلا لا تر اوسه پیغله ناسته ده، خو پخوا به مې فکر کاوه چې هغه به هره شېبه او هره ورځ زما لاره څاري. خپل پلار ته به کنځلې کوي چې ولې یې زموږ ترمنځ د تربګنۍ او دښمنۍ تور دیوالونه درولي دي. خو د هلمندي ښکلا د داستان په لوستلو مې د کلیوالې ښکلا تصویر په ذهن کې یو څه پیکا سو او فکر مې کاوه چې د هغې ښکلا تصویر د یوې بلې ښکلا په وجود کې ګورم. د رخصتۍ په لومړۍ ورځ له خپلې مور او پلوشې سره د سودا لپاره ښار ته لاړو. په ښار کې څو ځایه بهرني عسکرو لارې بندې کړې وې او بې ځایه تلاشي یې کولې. یو څه وګرځېدو، خو د مور مې زما په څېر ښار نه خوښېده. بیرته کور ته راستانه سو. ډوډۍ مو تیاره کړه. 12 بجې به وې چې د میلمنو کوټې ته لاړم. له المارۍ نه مې د ښکلا راسپارلې پاڼې راواخیستې، خو زړه مې تنګ و. په ذهن مې د کلي بوی او د اوړي له کلیوالو وږمو ډکه هوا لګېده. زه حیران په دې وم چې ولې مې یوه اونۍ وړاندې په زړه دغه ویره نه وه. زما په ذهني طرحه کې ما د رخصتۍ ډېره برخه په کلي کې تېروله، خو اوس دا هر څه د اوبو په سر لیکنې ته ورته و. مجبور سوم زړه مې په ښار کې ولګاوه. هڅه مې دا وه چې ځان ته یوه داسې بوختیا پیدا کړم چې کلی رانه هېر سي. د همدې لپاره تر ټولو مهم د ادبیاتو مطالعه وه. پیل مې
یو ځل بیا د ښکلا له پاڼو وکړ. پاس بالا خانې ته وختم او پاڼې مې بیرته له سره پیل کړې چې هره شیبه یې پکې پوره زړه راښکونکې او له تلوسې ډکه وه. سلام، زما نوم ښکلا دی. په 1988 کال کې په خپل ټاټوبي د هلمند ولایت په مرکز لښکرګاه کې اوسېدو او زه د 15 کلونو وم. زموږ 6 کسیزه کورنۍ د هلمند له ډېرو نیکمرغه کورنیو څخه وه، په دې چې څوک پکې بې سواده نه وو او زما د پلار له برکته پکې هر چا زده کړه کولی سوه. د دې ترڅنګ یې زموږ د ګاونډیو او نږدې دوستانو ته هم د سواد نعمت رسولی وو. زموږ د کورنۍ نور غړي، زما 10 کلن ورور میوان، 2 وړې خورګانې چې مشره یې یلدا چې 8 کلنه وه او کشره یې ریا نومېده چې عمر یې 6 کاله وو. مور او پلار مې هم د عمر په لحاظ غښتلي او ځوانان وو. پلار مې هغه وخت د طالبانو په حکومت کې د لښکرګاه د محکمې مشر کاسي وو. د دې ترڅنګ یې تجارتي کارونه هم کول، خو د دې سره سره زموږ د تعلیم پوره غم ورسره وو، په دې چې هغه خپل یو لوستی انسان وو او لوړې زده کړې یې کړې وې. هغه په پېښور پوهنتون کې د شریعت پوهنځی لوستی وو او د تنظیمونو پر مهال یې په ګډو کنفرانسونو کې برخه اخیستې وه. لوړې دندې یې هم اجرا کړې وې. که څه هم هغه مهال نجونو ته د دې اجازه نه وه چې زده کړې وکړي، خو بیا هم زما مور 12 ټولګی لوستی وو او بیا یې زما د پلار سره کوزدن سوې وه. زما د مور او پلار او زموږ د کورنۍ ښوونکي سید رسول کاکا په مرسته زموږ د کورنۍ شاوخوا نجونو تر 10 ټولګي پورې زده کړې کړې وې او د دوی د پرله پسې هڅو په سبب مو استعداد له هغو هم لوړ وو چې رسمي ښوونځي یې لوستي وو. تر 1988 کال پورې موږ د 11 ټولګي کتابونه هم خلاص کړل، خو د تقدیر فیصله بل ډول وه. یو دا چې زموږ ښوونکي سید رسول کاکا د عمر په لحاظ کمزوری سو او د ورپېښې ناروغۍ په سبب یې یوه ورځ ساه ورکړه. بل داسې اوازې وي چې امریکا په افغانستان حمله کوي، د طالبانو حکومت ړنګوي. په یوازې ځان مې پلار هم نسو کولی چې د خپلو کارونو ترڅنګ موږ ته درس راکړي. د دې ترڅنګ به یې اندېښنې په دې زیاتې وې چې امریکایان راځي او بیا نوی انقلاب پیلېږي. هغه که څه هم د طالبانو له حکومت له ګڼو کړنو سره لکه د نجونو پر تعلیم بندیز، د اسامه نه سپارل او کوکنارو چې دی به یې کلک مخالف وو، خو د امریکایانو او یا نورو بهرنیو سرتیرو له راتلو یې هم کرکه کېده. ویل چې هغوی خپل اهداف لري او کله هم د افغانانو د آرامۍ خیال نه لري چې له امله به یو ځل بیا افغانستان د اور په لمبو کې بسوځي. هغه له خپلو ځینو ملګرو سره هم چې د حکومت لوړ پوړي غړي وو دا اندېښنې شریکې کړې وې چې له امله یې ورته ګڼې ستونزې پیدا سوې او د هغه په زیان تمامې سوې. یوه ورځ خپه غوندې کور ته راغلی. مور مې ورڅخه پوښتنه وکړه چې ولې پریشانه یې؟ نو سور ځواب یې ورکړ، له دندې یې برطرفه کړی یم. د ډارن او د امریکا د پلوي تورونه یې راباندې لګولي. په همدې ورځو شپو کې داسې ځینې کسان هم په پټه ترور سول چې د اسامه مخالفت یې کاوه او طالبانو ته به یې نرمې مشورې ورکولې. زما پلار همداسې یو کس وو، خو ښه دا وه چې یوازې له دندې ګوښه سو چې لامل یې ټولې هماغه خبرې وې چې له خپلو ملګرو سره به یې په مجلسونو کې کولې. په څو ورځو کې هلمند ته د 650 الوتکو لومړۍ ډالۍ راورسېدې. ورو ورو درنې بمبارۍ پیل سوې. د پلار مې له پخوا نه هم ډېر چورت خراب وو. یوه میاشت وروسته مې مور ته وویل چې له هلمند نه وځي. مور مې هم مخالفت ونه کړ. ځمکه مو دهقان کاکا ته پرېښوه او یوه ورځ سهار وختي کابل او له هغه ځایه 2 ورځې وروسته مخ پر پېښور روان سو. په راډیو کې مې اورېدل چې د امریکا حکومت هره ورځ اروپایي هیوادونه د ځان ملګري کوي او د افغانستان له ګاونډیو هوایي اډې غواړي او سر له اوسه ورته پوره تیاری نیسي. په جلال آباد کې طالبان هم وارخطا وو، د هر چا تلاشي به یې کوله. دلته ویره دا هم وه چې پاکستان له امریکا سره د هر ډول مرستې ژمنه کړې وه چې هسې نه امریکا د تورخم له لارې ځمکنی یرغل وکړي او یا هم امریکایان ورته را داخل نسي. په هر صورت موږ پېښور ته په ډېر کړاو او خفګان سره ورسېدو. په حیات آباد کې مې پلار پوره شناخت درلودی، خو زما لومړی ځل وو چې له هېواده بهر وتلم. د پلار د یوه دوست په کور کې مو 3-4 شپې وکړې او بیا یې یو کرایي کور راته پیدا کړ چې په هغه کې مې واړول. له نیکه مرغه چې له موږ سره د پیسو څه کمی هم نه وو. په لښکرګاه کې د ځمکې او څو دوکانونو نه چې په کرایه یې ورکړي وو و پلار ته مې پوره پیسې لاسته ورتللې.
پوره یوه میاشت بېکاره و، خو وروسته ورته خپل کوم ملګري د ملګرو ملتونو د مهاجرو په اداره کې UNHCR کې دنده پیدا کړه چې عاید یې بد نه و. زه، ورور مې میوند او وړې خورګانې مې د مهاجرو په لیسته کې شامل سو، خو دا کار هم په ډېرو واسطو وسو. وروسته ورو ورو د امریکایانو د نظامي یرغل او بمباریو په سبب نور ډېرې کورنۍ هم دلته راکډه سوې. نور د دې په ځای چې د هېواد په حالاتو فکر وکړم، په رحمان بابا لیسه کې مې خپلو زده کړو ته دوام ورکړ. په 12 ټولګي کې کښېنستم. هڅه مې دا وه چې خپله وړتیا وښایم. په لومړیو کې زما ځانګړې هلمندي لهجه د ښوونکو او زده کوونکو لپاره ډېره په زړه پورې وه، خو وروسته راسره عادت سول. په 4 نیم میاشتنیو ازموینو کې 3یم نمره راغلم، چې دا په 40 کسیزه ټولګي کې ښه نمرې وې. انګریزي کورسونه مې هم ونیول او شپه او ورځ مې په درسونو کې کوششونه کول. یو کال وروسته له 12 ټولګي څخه هم فارغه سوم. پلار جان مې راته د کانکور په ازموینه کې داخله واخیسته او د پېښور پوهنتون د ادبیاتو پوهنځۍ پښتو څانګه مې انتخاب کړه. سوالونه ډېر سخت نه وو. خبره بله دا وه چې زموږ د ټولګي نه یوازې 6 نجونو غوښتل چې لوړې زده کړې وکړي. ځینو ویل چې کډه یې بیرته وطن ته ځي، ځینو ویل چې د پوهنتون اجازه ورته نسته. خو ماته مې پلار لا په 12 ټولګي کې ویلي وو چې د پوهنتون تیاری ونیسه. ته باید لویه ښځه شې او ښه شخصیت ولرې. د هغه اعتماد او تشویق زما د بري لومړی راز و. پوهنتون 2 میاشتې وروسته پیل سو. دلته نو په لومړي ټولګي کې هلکان او نجونې ګډ کښېنستل. د بې ځایه خبرو پر ځای هر څوک خپلو درسونو ته متوجه وو. د پوهنتون لومړي او وروستي سیمسټرونه ډېر سخت وي. لومړی په دې چې هر څوک له نوي تحصیلي سیسټم سره اشنا کیږي، سم اشنایي ورسره نه لري. او وروستی په دې چې د فراغت او مونوګراف لیکلو غم وي او له ملګرو بېلتون هم دردونکی وي. په لومړي ټولګي کې ټول 80 کسه وو، چې د نجونو او هلکانو شمېر نږدې سره برابر وو. ډېری پکې خپله پېښوریان وو او نور بیا د جلال آباد او کابل نه وو، خو دلته ټول د کابلیانو په نوم یادېدل. وروسته چې یو څه بلده سوم، 2 نجونې چې ګلالۍ او هیله نومېدې او یو بل هلک وو چې د لښکرګاه وو، سلطان نومېده، ورسره ومې پېژندل. هغوی ډېر وخت دلته په مهاجرت کې تېر کړی وو، چې زما په څېر له لهجې نه پېژندل کېدل او چا فکر هم نه کاوه چې د هلمند او یا کندهار به وي. په لومړیو کې مې ملګرتیا له هیلې او ګلالۍ سره وه او د سلطان سره مې له سلام پرته د وطندارۍ په حساب د درسونو او هلمند په اړه ځینې خبرې کولې. هغه هم په دې چې سلطان، هیله او ګلالۍ له کومې بلې لیسې نه یو ځای فارغ سوي وو او ملګري یې خوښاوه. بله دا چې سلطان به کله کله خپلې لنډې کیسې هم د پښتو څانګې په ونیزو غونډو او محفلونو کې اورولې. ګلالۍ او هیله هم څه ناڅه په شاعري پوهېدلې او ګڼ شعرونه یې یاد کړي وو. همداسې دا نور ټولګیوال مو هم همداسې کسان وو چې له ځینو رسنیو او اخبارونو سره یې کار کاوه. قدرمنو اورېدونکو، دا برخه پر همدې ځای پای ته ورسېده، په دې هیله چې د خوښۍ وړ مو ګرځېدلې وي. تر بیا د الله په امان.